بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا أبو بكر الصديق رضي الله عنه دا سيرة دا مباركة سلسلة دا الله رب العزت په توفیق سره روانه وه، او باغ سلسله کې نن یولسم بیان او یولسم ناسته ده. په آخرني بیان کې آخرني خبره دا شروع شوې وه چې کله رسول صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ او وفات شو، نو هغه یوه لویه سخته په صحابه کرامو باندې راغلې وه. عمر بن خطاب رضی الله عنه دا خبره کوله چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی نه دی، هغه خپل رب پسې تللی دی لکه څنګه چې موسی علیه السلام تللی، او که چا ووایي چې مړ دی نو دا سر ترې جدا کوم. په هغه ټیم کې ابوبکر الصدیق رضی الله عنه د صلح علاقې نه راغی. دا موږ تفصیل سره ذکر کړی و، او جومات ته ورننوتو، بیا کور ته ورننوتو، او رسول صلی الله علیه وسلم باندې یو څادر پروت و، هغه څادر یې ترې د مخ نه ول هغه څادر لرې کو او ښکلی کو، او دی ووایي چې زما مور پلار دې په تا قرباني، ته پاک او صفایي خوشحاله یې چې ژوندی وي او چې مړی. او بیا ورته دا ووایي چې والله لا یجمع الله علیک موتتین، الله په تا باندې دوه مرګونه نه راجمع کوي. پر کم مرګ چې الله ستا دپاره لیکلی و هغه تا ته در ورسېدو، د دې نه بعد بل مرګ نه راځي. او بیا هغه کپړه راواغسته او د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک یې راواچوله. د هغې نه بعد بیا بهر ته راووتو، نو خلک دوه قسمه و. یو هغه دي چې منکرو چېرې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی نه دی. دویم هغه و چې هغوی دا خبره تصدیق کوله چې او وفات شوی دی. کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه بهر ته راووتو او ویلي دي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه خلکو له دمکي ورکوي، خلک یری، که چا ووایي چې مړ دی نو زه به ورسره داسې وکړم داسې وکړم. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه ته ووایي اجلس یا عمر، کښېنه عمره. یو روایت کې راځي ورته وایي ایها الحالف علی رسلک، ای قسم خوړونکیه لږ صبر وکړه. خو هغه خبره وانه اورېده ځکه چې باندې ځان له تکلیف و، نو یې کله چې وکتو چې دی غلی کېږي نه، نو خپله خبره یې شروع کړه. او چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه خبره شروع کړه، نو خلکو د عمر رضی الله عنه خبره پرېښوده او توجه یې ټوله ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته شو چې زه عمر خو دا خبره کوي، خو چې ابوبکر الصدیق څه وایي نو هغه د الله حمد وي، ثنای وي، او بیا دا خبره وکړه ایها الناس من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. خلقو که تاسو کې چا د محمد بندگی کوله صلی الله علیه وسلم نو هغه وفات شوی دی، مړ شوی دی. ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. او که چا د الله بندگی کوله نو الله ژوندی دی، په هغه باندې مرګ نه راځي. بیا د آیت تلاوت کو چې دا په سورة التوبه کې دی، عفوا په سورة العمران کې دی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. الله وی نه دی محمد صلی الله علیه وسلم مگر یو رسول دی د الله، او د دې نه مخکې ډېر پیغمبران تیر شوي دي.
افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، کچرته دې مړ شي یا ووجلی شي نو تاسو به دا دین پرېږدئ او دین ته به شا کوئ. فنشج الناس یبکون، نو کله چې خلکو دا خبره واورېده نو د خلکو د ژړا اوازونه اوچت شو او دا خبره یقیني شو چې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، د دنیا نه تللی دی. مخکې دې نه چې مخکې خبره وکړو، دا عقیده د مسلمان ده چې څوک قرآن او حدیث مني او صحیح دین مني چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، د دنیا نه تللی دی. دلته اوس ګوره د دې په عربۍ کې څه ترجمه کې من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. موت خو په عربۍ کې مرګ ته وایي، نو دلته داسې ویل لکه د دې بعضو زموږ په ملکونو کې د بریلیانو تصوف والا او پیرۍ مریدۍ والا هغوی په پرده کې شو او پناه شو او صرف د خلکو د سترګو نه اخوا شو. دا قسمه تعبیرات هغه تعبیرات دي چې دا قسمه تعبیرات هغه تعبیرات دي چې خلک په شک کې اچي او سړی سوچ کې شي چې دې سړي به څه عقیدې پرده کې شو. څه مطلب دی پرده کې شو؟ پناه شو د سترګو نه، دې څه مطلب دی پناه شو؟ بعض وایي وصال یې وکړو، پیغمبر وصال کړی، دې څه مطلب دی وصال یې کړی؟ سپا ټکی وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، پښتو کې ورته مړ وایي. اوس بعض وایي نه وایي دا جي بې ادبي ده، مړ مه وایه وفات وایه. حالانکه زما په نظر کې دا خو وفات ټکی دا د عربۍ ټکی دی، بیا په اردو کې استعمالېږي. پښتو کې خو مړي ته مړ وایي نو مړ شو او مرګ پرې راغی، دې کې هېڅ بې ادبي نشي، دا حقیقت دی. هغه حقیقت ته چې الله په قرآن کې ذکر کړی فإن مات او قتل، که چېرته دا پیغمبر مړ شي یا ووجلی شي تاسو به دین پرېږدئ. او په بل ځای کې الله پیغمبر ته ښه صفا ویلي دي انک میت و انهم میتون، ته هم مړ کېدونکی او دوی به مري. نو دا عقیده غلطه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوندی دی خو زموږ د سترګو نه پناه شوی. رسول صلی الله علیه وسلم که ژوندی دی نو د برزخ په ژوند کې ژوندی دی. هلته چې د هغه کم نعمتونه دي کم سوله الله ورکوي هغه ورته میلاوي. او د برزخ په ژوند کې یوازې انبیا نه دي ژوندي او یوازې انبیاو ته نعمتونه نه میلاوي. د انبیاو مرتبه ډېره اوچته ده. دغه شان نیکان خلک چې کم د دنیا نه تللي دي، شهیدان، نیکان، رښتیني علما، دینداره، ټول د برزخ په ژوند کې ژوندي دي او دې ټولو له الله نعمتونه ورکوي او مزې اخلي د هغه ژوند نه. خو د هغې دا مطلب نه دی چې داسې ژوندی دی لکه څنګه چې دنیا کې ژوندی و. دنیوي چې کوم ژوند د رسول صلی الله علیه وسلم هغه ختم شوی دی، هغه نه منګیني او نه زموږ خبرې اوري او نه ورته موږ یا رسول الله چغې وهلی شو. هسې د قرآن او د حدیث په زوره مقابله کول دي. او زموږ په ملک کې د غټه مسله خلکو جوړه کړې ده حیات النبي، په دې باندې مناظرې کېږي پیغمبر ژوندی دی که مړ دی. دا څومره جاخي چې زموږ په دې ملکونو کې اکثر روانې دا په دې ځکه چې موږ قرآن او حدیث ته فیصله نه وړو. که موږ قرآن او حدیث ته فیصله وړی دا کم چې دې مناظرې ته ناست دي ټول نه یادوم که دوی کې اکثر نیتونه د هدایت د لټون وې نو مسله به ډېر زر حل شوې وه. هېڅ ضرورت نشته غټو غټو کتابونو ته چې تا م یو پیټی راوړی د ما م یو پیټی راشه د قرآن کولاو او راشه د حدیث کولاو. په دې کې ورته ښه صفا ده پته ولګي چې رسول صلی الله علیه وسلم دنیا نه تللی دی که نه تللی، وفات شوی دی که نه وفات شوی، خبره ختمه شو. دا موږ ته غټه قصه جوړه کړې پیغمبر څنګه ژوندی دی او څنګه مړ دی. آیا داسې مړ دی چې د دنیا ژوند یې ختم شوی دی؟ هو نو داسې مړ دی که صحابه کرامو ولې دله غسل ورکو، ولې وله کفن ورکو، ولې خښو، ولې پرې جنازې مونځ کېدو؟ چې ژوندی دی په ژوندي خو د جنازې مونځ نه کېږي. ژوندي ته خو څوک کفن نه ورکوي، ژوندی خو څوک نه خښوي. خو مړ شوی وفات شوی دنیا نه تللی. اوس که د برزخ ژوند وی او د برزخ په ژوند باندې ژوندی دی. خو د برزخ په ژوند چې ژوندی د برزخ ځان له یو ژوند دی چې د هغې نه ما ورته نه یو خبر، صرف دومره ترې خبر یو څومره چې راته الله او د الله پیغمبر ویلي دي. خو په هغې کې راته الله او د الله پیغمبر دا نه دي ویلي چې او د پیغمبر د برزخ په ژوند کې ستاسو هره خبره اوري او تاسو ویني. دا خو نشته.
بعض وی پیغمبر د امت ته احوالو نه خبرېږي. که چېرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې نه خبرېدی حوض کوثر باندې چې دا بعض کسان به ملایک د دې صف نه وباسي او هغو له به حوض کوثر اوبه نه ورکوي، رسول الله وسلم به دې تپوس کوي ولې؟ وایي تا ته دا پته نشته چې ستا د مرګ نه بعد دوی څه کړي دي، تا ته دا پته نشته. که چېرته موږ قرآن او حدیث ته واپس کېدی زموږ دا مسلې په 5 منټه کې حل کېږي. یو خو موږ هغې ته واپسي نه کوو، بل موږ کې هر یو خپل ضد او تعصب راغستی دی چې په حقه صرف زه بس صرف زما جماعت زنده‌باد او مرده‌باد او زموږ مولوي صاحب زنده‌باد او مرده‌باد. د نورې دنیا دا مولیان هم پسې نه پوهېږي، د نورې دنیا دا مسلمانان هم پسې نه پوهېږي. که یو موږ یو زموږ جنډه ده او زموږ امیر دی او زموږ مولانا دی او زموږ مفتي دی، ټولې خبرې پرېښوده پکار دي او غاړې ته. هره مسله چې راشي قرآن او حدیث کې لټوه، قرآن او حدیث کې چې څه دي دکه زموږ دین دی، په هغې موږ ولې لګول پکار دي. اوس یو سړی وایي رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، وایي دا ګستاخ دی. څه ګستاخي کړې ده؟ دا خو دلته ابوبکر صدیق ښه صفا وایي فإن محمدا قد مات، بیا خو ته په هغه باندې هم فتوا لګوي چې ګستاخ. او د مات به څه ترجمه کوي؟ بله څه ترجمه ده؟ موت مرګ ته نه وایي، پړدې شوی دی، نظرونو نه اخوا شوی دی، وصال یې کړی دی. دا ترجمې ولې د کوم ځای راوړي؟ بله خبره رسول صلی الله علیه وسلم انسان نه و، انسان وکړه، په انسان مرګ نه راځي، په انسان باندې مرګ راځي که نه؟ بله دا چې رسول صلی الله علیه وسلم ژوندی دی او دغه مرګ پرې نه دی راغلی او دنیوي ژوند یې نه دی ختم شوی، په دې صحابه کرامو باندې دا غم د څه دی؟ دا دوی باندې چې دومره لوی غم راغلی دی او دومره یې ګډوډ کړي دي ولې؟ خو دوی به ویلی چې پیغمبر ژوندی دی، دومره خفه کېدو ته ضرورت نشته. عمر بن خطاب رضی الله عنه باندې چې دومره لوی صدمه راغلی ده، خو د مرګ خبرې اورېدلی یې که نه؟ چې خلک وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، دا خزعبلات، دا پالتو خبرې، دا پرېښوده پکار دي. بل معیار د ګستاخۍ څه دی؟ ګستاخي څه ته وایي؟ دا زما او ستا د ذهن خبره نه ده. ګستاخي هغه ګستاخي منلی کېږي چې الله او د الله رسول ورته ګستاخي ویلي. دا نه چې زما جماعت والا وایي چې دا کار ګستاخي ده. اوس زه لږ مثال کې بیان کې ویم چې فلانی امام او فلانی عالم دا خبره کړې ده، خو چونکې دلیل په اعتبار سره کمزوري ده او دا بله خبره زورور ده، ګستاخ امام ته وګوره، دا خو ستا په ذهن کې ګستاخي ده، خو ما څه ګستاخي کړې ده؟ دا خو ته ورته ګستاخي وې. نو آیا دا تله زما تا سره ده، دا معیار به ما ورته دا ځان نه ږدو چې یاره که څوک دا کار وکړي دا ګستاخ دی، که څوک دا کار ونه کړي دا ګستاخ نه دی؟ دا خو به د قرآن او حدیث دا خبره معلومول غواړي. نو دلته صحابه کرام ټول په دې متفق شو چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، د دنیا نه تللی. ژوند که د هغه دی هغه د برزخ ژوند دی، د برزخ ځان له ژوند دی، او په دنیا کې چې کوم ژوند دی د ځان له ژوند دی، او د آخرت ژوند بیا ځان له ژوند دی. دې کې فرق دی. موږ چې اوس په دنیا کې کوم ژوند تېرو د دې ځان له احوال دی او ځان له طریقه ده. برزخ کې چې به موږ کوم ژوند تېرو د هغې به ځان له یو احوال وي، آخرت کې به زموږ ژوند بیا بل شی دی. نو ژوندونه ټول یو شان نه دي، فرق دی په دې کې. نو دا خبره هسې زموږ په ملک کې له خلکو هوا ورکړې ده او په دې باندې مناظرې کوي او مجادلې کوي او جنګ جګړې پې کوي. زه ورته حیران شم والله. او بس چې کله ځکه دا یو مشهوره خبره به سلفو کوله، وی دا دین چې د خلکو ورانېږي که نه، دین چې ورانېږي دا د دوو قسمه خلکو د لاسه ورانېږي، یا د مولیانو د لاسه ورانېږي او یا د دنیوي مشرانو د لاسه ورانېږي. یعنی یا دینی مشران یا دنیوي مشران. چې دنیوي مشران د باندې بېدینه راشي نو د هغې د لاسه ستا دینداري ګډوډه کېږي، او چې هغه د دین مشران دي جوړ شوي دي هغوی دین صحیح نه پېژني، هغه دله هم دین ګډوډ کوي. نو خلکو جړا له زور ورکو، د جړا اوازونه یې رالو. ګوره غم کې جړا کول د سترګو نه اوښکې تله د دې ګنجایش په شریعت کې شته او دا د انسان په کنټرول کې نه وي. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم دا جبه یې ورځ داسې ونیو، الله د دې د لاسه عذاب ورکوي، یعنې چې څوک واویلا کوي
د جاهلیت خبرې کوي، کفري خبرې کوي، په الله اعتراض کوي، په تقدیر اعتراض کوي. په دې الله رانیوکوي د سترګو په اوښکو د زړه په غم باندې الله سبحانه وتعالی رانیونه کوي. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر. وی کله چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا آیت تلاوت کو نو په دغه ټیم کې خلکو ته پته ولګېده چې قرآن کې دا آیت دی، هېر شوی و چې دا فتلقاها الناس منه كلهم، ټولو خلکو دغه آیت د هغه نه واورېد او بیا هر یو د ځان سره وي چې دا خو الله قرآن کې ویلي. نو ګوره کله داسې هم کېږي چې د غم د لاسه د سختي د لاسه د سړي نه یو خبره څه شي هېره شي. اوس د دې دا مطلب نه چې یو راشي چې ښه صحابه کرامو ته یو قرآن نه و یاد ټولو ته او دا آیت چاته یاد نه یاد و، خو په سخته کې د کله د سړي نه معلومه خبره ورکه شي، یاده خبره ته هېره شي. انسان د انسان کمزوری دی او کله موږ وایو یاره د پلاني عالم نه کیدی شي دا خبره هېره شوي، نو دی به وایي دا باز ښه لکه د هغه نه هېره شوه او تا ته یاده ده. دا خو دې څه جواب نه شو. موږ وایو پلاني عالم انسان دی او په انسان کله داسې احوال راشي چې خبره ته هېره شي، یا د خبره ته هېره شي یا ورته د سره معلومه نه. و دې ځای کې د صحابه کرامو نه ښه معروف آیت هېر شوی دی څه د لاسه؟ د غم د لاسه، د سختي د لاسه. عمر بن خطاب اوس څه وایي ګوره هغه خو هم بیا غوږ کېښودو ځکه چې خلکو د هغه خبرې ته توجه نه ورکوله، نو هغه هم توجه ورکړه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خبرې ته. وی فوالله ما هو الا ان سمعت ابا بکر تلاها، ما مو دغه آیت دغه واورېدو چې ابوبکر صدیق تلاوت کو زما د ذهن نه م وته. فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعتها تلاها، چې ما دا آیت واورېدو د خپونه مې ساه دم ووتو او راولېدمه. وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، او دا خبره راته یقیني معلومه شوه چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی دنیا نه تللی دی. د دې نه بعد د ذهن ته دا خبره راغله چې او الله ویلي که دا پیغمبر مړ شي تاسو به دین پرېږدئ، نو به پیغمبر خو مرګ راځي. عایشه رضی الله عنها وی الله رب العزت د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خبرې سره پوهه کړو او حق ورته معلوم شو او ټول چې کله واپس ووتو د جومات نه نو تسلي ټولو یو بل له په دقه آیت سره ورکوله، هر یو د ځان سره لګیاو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. الله وی دا محمد صلی الله علیه وسلم یو رسول دی او داسې د ده نه ډېر رسولان مخکې تللي دي مړه شوي دي دنیا. نو هغوی تسلي یو بل له یا ځان له په دې سره ورکوله. او کله چې په غم کې سړی داسې خبرې رایادي کې دي کې انسان ته تسلي میلاوي. او حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی چې په تاسو کې بچا باندې هم څه سخته راشي نو هغه سخته رایادوئ کومه چې ورته زما په باره کې رسېدلې ده، یعنې زما مرګ رایادوئ، نو دغه سخته به راته کمیږي. کو د سړي پلار مړ شو، مور ښځه بچي عالم مړ شو مشهور، او داسې بل یو امت کې یو کار والا سړی مړ شو، سړي ته صدمه ورسي غمي، نو دا غم په دې کم شي چې سړی دا رایت کړي چې یاره د ځمکې په دې مخ باندې غوره مخلوق محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم هغه د دنیا نه تللی، نو چې هغه د دنیا نه تللی دی نو چا دپاره پاتې کېده دلته نشته. صحابه کرامو بیا خپل زړه د تسلي په دغه آیت سره ورکول. امام ابن حجر رحمه الله په فتح الباري کې وی د دې واقعې نه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه علم معلومیږي او بل دا چې څومره صبر او حوصلې والا سړی و دا خبره ترې معلومیږي. ګوره په دې دومره صحابه کرامو کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه سړی و چې هغه منبر ته وختو هغه دا خبره وکړه او عمر بن خطاب له چا جواب نشي ورکولی. اسم عمر بن خطاب یو هغه صحابي دی چې یو روب داب دی د هغه، بل دا چې د رسول صلی الله علیه وسلم نږدې ملګری خلک یې قدر او احترام کوي، بل دا چې دې ټیم کې غوسه دی، بل دا چې د بعضو خلکو ذهن ته د هغه دا خبره پرېوته. یو ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې هغه منبر ته وختو خلکو ته خبره واضحه کړه، نو زړورتیا
او حوصله. په داسې ټیمونو کې حوصله کول دا د سړو کار دی او دا د دیندارو خلکو کار دی. که ما ورته هم د ښځو په شان شروع کړو او ویښته وباسو او ګریوانونه شلو او ځان ځمکو له راچو نو دا مزه نه کوي په سړو پورې. بیا دینداره سړی یو خو عام سړی یو دینداره سړی دینداره خو به د غره په شان حوصله ساتي ځکه چې دې نه خبر دی په دې مضبوط ایمان دی چې د هر څه الله لیکلي دي د هغه په فیصله کېږي دی به نه ګډوډ کېږي. بل دا چې ته به کور کې نورو دپاره نمونه یې ته به ځان مضبوط ساتي په سختو کې چې تا پسې شاته کوم خلک دي چې هغه مضبوط پاتې شي. نو دا یو نیم سړی حوصله دومره ګډوډی شي چې کور کې چې څوک یا کم کشران دي د هغو ټوله حوصله ګډوډی شي. او زه دا د یقین سره وایم یقین سره د دې سیرت نه دا خبره معلومیږي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه. زم چې په دې ټولو صحابه کرامو کې به لوی درد ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته رسېدلی و. ولې دا خو ټولې ملګري وو ټول ژوند یې ورسره یو ځای تېر کړی. ملګري خو ټول صحابه کرام د هغه ملګري خو ده ورسره ټول ژوند تېر کړی دی یو ځای. د کوم وخت نه چې نبوت میلاو شوی دی رسول صلی الله علیه وسلم ته او د مرګه پورې اوسه دی یو ځای دی. نو ټول نه زیات درد ځای چې ده ته ومحسوسېدو هغه کنټرول کړو خپل درد حوصله یې وکړه او په داسې ځایونو کې بیا د حوصلې او د صبر پته لګي. که په هغه ټیم کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه غلی شوی وی څه چل به شوی جاخه به جوړه شوی فتنه به جوړه شوی خلک به په دوو فرقو کې تقسیم شوي چا به یې مړ چا به یې نه دی مړ. نو مسله به مشکل به صحابه کرامو ته ښه ډېر شوی سره دغه د دې نه بعد ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت په باره کې خبره کړو ځکه چې کله رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو د هغه نه بعد خلیفه څوک و ابوبکر صدیق رضی الله عنه. د دې نه مخکې چې زه تاسو ته قصه بیان کړم چې دی څنګه خلیفه شوی دی د رسول صلی الله علیه وسلم په ژوند کې داسې نښې ښکاره شوي دي او داسې خبرې رسول صلی الله علیه وسلم کړي دي او داسې کارونه یې کړي دي چې په هغې کې اشاره وه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه به زما نه بعد خلیفه وي. او دا خبره یاده کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې په صراحت سره څوک نه دی یاد کړی چې دا زما نه بعد به هغه خلیفه وي. دا نه دی یاد کړی. چېرته رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره نه ده کړې چې زما نه بعد به ابوبکر صدیق خلیفه وي یا به علي بن ابي طالب خلیفه یا به عثمان یا به عمر رضی الله عنهم یو هم نه دی ذکر کړی. خو داسې خبرې او کارونه یې کړي دي چې صحابه کرامو ته پکې اشاره کړې ده چې زما نه بعد به څوک مشري ابوبکر صدیق رضی الله عنه. نو دې ته صراحت نه وي دې ته اشاره وي علامات ورته وي نښې ورته وي. لکه ګوره په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث ته د جبیر ابن مطعم رضی الله عنه چې یو زنانه راله په رسول صلی الله علیه وسلم پسې د یو مسلې په باره کې. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وي ټیم یې ورکړو وی بیا راشه ما پسې فامرها ان ترجع الیه چې څه وخت بعد ته بیا راشه. نو هغې ورته وي ارأیت ان جئت ولم اجدک یعنې که زه راشم او تاسو نه یې. نو جبیر وایي کأنها تقول الموت مطلب یې مرګ و یعنې یا رسول الله که زه راشم او تاسو وفات شوي یې. حدیث کې رسول الله وسلم په هغې دا رد ونه کړو چې دا ستا کومه کفري عقیده ده زه خو مرم نه دا خبره ورته نه ده کړې. دا یې ورته ووایي چې ان لم تجدیني فأتي ابا بکر که زه نه وم نو ابوبکر له به راشي. دا واضحه نښه ده خو چې څوک پوهېږي او د چا د ابوبکر صدیق سره بغض او حسد او کینه نه. زه حیران یم دغه قوم ته دې شیعګانو روافظو ته یعنې ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره آخر کینه په څه بغض په څه. اوس که به دې ورسره بغض کوي ما ته پته نشته چې دې سړي د پیغمبر دپاره ډېرې قربانیانې ورکړي کیدای شي به دې ورسره بغض کوي کیدای شي په دې ورسره نه لګي چې د ټول مال د هغه دپاره قربان کړی دی اهل و عیال قربان کړی کیدای شي به دې ورسره نه لګي. یو بل حدیث کې داسې راځي امام احمد راوړی ګوره عایشه رضی الله عنها وایي
وی رسول صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ وفات شو ولم یستخلف احدا خو څوک یې خلیفه نه وګرځولی ولو کان مستخلفا احدا او که چېرته څوک یې خلیفه کولی که نه لاستخلف ابا بکر نو ابوبکر به خلیفه کړه او عمر یا عمر یا معنی دا چې هغې هم د رسول الله وسلم د ژوند نه دا خبرې یعنې زده کړي دي معلومې کړي دي که چېرته رسول الله وسلم څوک په نوم ټاکلی نو ابوبکر به یې ټاکلی وي ځکه چې هغې بعض داسې خبرې لیدلې وي بعض داسې کارونه یې لیدلي او یو حدیث کې داسې هم راځي امام مسلم راوړی دی چې د عایشه رضی الله عنها نه چا تپوس وکړو وی رسول صلی الله علیه وسلم به څوک خلیفه ګرځولی وی که چېرته خلیفه ګرځولی که څوک یې ټاکلی دقې شان سوال تي شوی دی که څوک یې خلیفه ټاکلی په نوم سره نو څوک به خلیفه ګرځولی ورته یې وي ابوبکر ابوبکر یې خلیفه ګرځوي وی د ابوبکر نه بعد به څوک ګرځولی وی عمر وی د عمر نه بعد به څوک ګرځولی وی ابو عبید بن الجراح دا د هغې رایه وه که څوک یې ټاکلی په نوم سره نو اول به څوک و ابوبکر دویم به عمر او دریم به ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه او دا په دې دلیل دی دا په دې دلیل دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په صراحت سره د چا نوم نه دی اخیستی خو اشارات دي و دې حدیث ته ګوره دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی ابو سعید الخدري رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده لا يبقين في المسجد باب الا سد الا باب ابي بکر جمعات ته چې کومې دروازې د خلکو دي دا به ټولې بندې کوي سوای د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دروازې نه دا به نه بندوي یو روایت کې داسې راځي لا يبقين في المسجد خوخة الا خوخة ابي بکر جمعات کې به خوخه نه پاتې کېږي خوخه څه ته وایي د کړکۍ وویل که نن سبا چې ورته مونږ کړکۍ وایو چې کمرې ته پکې نور لګي سیلۍ راځي هوا راځي او خوخه لازم نه ده چې بری دا کتم کېدی شي د دروازې په شکل کې عرب دې ته خوخه وایي دا به ټولې بندې کوي سوای د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کور د طرف نه چې کومه کړکۍ او دروازه ده هغه به نه بندوي اوس دې ته غوږ کېدی دا خبره چې رسول الله وسلم کوله نو د مرګ نه 15 شپې مخکې کړې ده د مرګ نه 15 شپې مخکې رسول الله وسلم ویلي دي دروازې ټولې بندې کوي سوای د چا دروازې نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دروازې نه صفا اشاره ده ځکه چې دی به خلیفه او خلیفه ته ضرورت دی چې هغه دروازې دلته دی به جومات ته وزي راننوځي د کور نه نږدې د ده خواله به خلک راځي فیصلې به وي مسلې به وي وفدونه به وي نو خلیفه دپاره پکار دی چې یو دروازې د هغه یو کړکۍ جومات طرف ته لا بعضې خو دا ویلي وي دروازه دلته مراد دی دغه دروازه نه د کور ده وي دا کنایت دی د خلافت چې ګوره ای خلکو که څوک هم زما د مرګ نه بعد د خلیفه کېدو تمه لرئ نو تمې بندې کوي سوای د ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه د خلافت غوښتی شي د بعضو علماو د دې شرح حدیث یې کړی دغه شان صحیح بخاري صحیح مسلم کې روایت ته څو پیرې موږ بیان کړی تاسو ته معلوم دی چې کله رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو بیمار شو په هغه بیمارۍ سره ځای کې وفات شو او د مانځه ټیم راغی او نشو وته مانځه ته نو دی وی مروا ابا بکر فلیصلي بالناس ابوبکر صدیق ته امر وکړي چې هغه د خلکو امامتي کوي ګوره د ډېر وخته پورې د مسلمانانو دا طریقه و چې مانځه کې امامتي دا به خلیفه ورکوله چې کوم به باچاو هغه به خپله امامتي کول رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو مشر و هغه امامتي کوله بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیا عمر او داسې او د ډېر وخته پورې دا طریقه و د مسلمانانو نو دا چې په خپل ځای باندې ودرئ په مانځه کې دې کې ښه واضحه اشاره ده چې زما نه بعد دا سړی دا خلیفه دی ګوره ما تاسو ته دا خبره د عمدة الاحکام په درس کې ذکر کړې وه چې د امامتۍ د مشرتیا اقسام دي یوې ته ویل کېږي الامامة الصغرى وړه امامتي یو د الامامة الکبرى غټه امامتي غټه امامتي یعنی د مسلمانانو باچا کېدل امام غټ دا غټه امامتي ده وړه امامتي یعنی جماعت کې امام دی دې ته وړه امامتي وایي دی مشر دی د مسلمانانو
چې دله په خپل ژوند کې دا وړه امامتي ورکوي، اشاره ده دې ته چې غټه امامتي به هم دله ورکوئ. پوه شوئ؟ تاسو زما په دې خبره کوم. نو دا ښه واضحه اشاره ده. اوس بل حدیث واوره، صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. عائشة رضی الله عنها وی یو پیر رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته په دغه بیمارۍ کې د سبا خبره کړې وه چې کومه بیمارۍ کې چې وفات شوی وی راته وی چې ابوبکر راوغواړه او خپل رور راوغواړه حتی اکتب کتابا، چې زه څه لیکل وکړمه. دا رور یې ولم دې دپاره راغوښتو چې هغه لیکل وکړي. نور اصل کار یې د چا سره دی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سره دی. فإني أخاف أن يتمنى متمن، زه یریږم چې بیا به هر سړی ارمان کوي. ارمان به د څه کوي؟ د مشرتیا. او هر یو به وایي چې انا اولا، زه ډېر حقدار یم. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بکر. او الله نه غواړي، مؤمنان نه غواړي مګر ابو بکر صدیق غواړي. الله هم په دې راضي دی چې څوک مشر شي؟ ابو بکر صدیق. مؤمنان هم په دې راضي دي چې څوک دې مشر شي؟ ابو بکر صدیق رضی الله عنه. نو دا واضحه اشاره ده دې طرف ته چې زمانه بعد هم دقه سړی څه کوي؟ دې مشر کوي. ها دا بیعت څنګه شوی دی؟ زه به درته مختصر د دې قصه بیان کړم. رسول صلی الله علیه وسلم لا خښ کړی شوی نه و چې د بیعت ته مسله شروع شو او د دې حل کول لازم و، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم زر نه دی خښ کړی شوی. د دې دپاره د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت چې ما کوم بیان کړی د آخري یو څو قسطونه واورئ. هلته ما پوره تفصیل بیان کړی چې څو ورځې وو او څنګه وو، کوم ځای کې وو، کله جنازه وشوه، څنګه وشوه. دا چې لیټ شوی دی دا د دې د لاسه چې څو پورې د خلیفه مسله نه حل شوي نو دا مسله نشي حل کېدی. او چې رسول صلی الله علیه وسلم خښ کړی شو بیا خو به مسله ډېره اوږده شي، بیا خو به خلک وایي چې هسې هم خښ کړی شوی دی. اوس صبر وکوئ، صبر وکوئ، صبر وکوئ. او مسلمانان بغیر د باچا نه نشي پاتې کېدی، یوه شپه هم نشي پاتې کېدی. ځکه ګوره د شریعت ولې موږ ته دا خبره ښولې؟ دا خبرې په بر صغیر کې څوک نه پېژني اکثر، بلکې اکثر علما یې نه پېژني چې د باچا څه حق دی. بلکې زمونږ په ملکونو او علاقو کې حق پرست عالم هغه دی چې هغه به باچایانو پسې کنځلې کوي او بربادي وایي. موږ حق پرست هغه چا ته وایو چې روډونو ته راوځي او چغې کوي او مظاهرې کوي او ورونه مورونه او دماکې او درز دروز، موږ دې ته حق پرست وایو. د دې مسلې نه موږ نه یو خبر. بلکې عربو علماو ته زمونږ دا بعض درباریان وایي. ولې؟ ځکه چې عرب علما هغه خبره کوي کومه چې د الله پیغمبر کړې. الله پیغمبر د مسلمان باچا په باره کې وایي چې د ده به خلاف بغاوت نه کوي اگر که ملا دله ووایي اگر که مال دنه ووایي. یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که یو حبشي تور، یو روایت کې حدیث راځي چې لاسونه او خپې پرې شوي اوس تور دی، حبشې والا دی، نه قوم شتي، نه رنګ شتي او نه بدن شتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ان تأمر، او که په تاسو باندې په زور زبردستۍ مشر شي. زور زبردستی په دې ځکه چې دې سړی څوک په خوښه نه مشر کوي، ځکه چې یو خو غلام دی، مري دی، قوم نه کمزوری دی، د رنګ نه کمزوری دی، بدني کمزوری دی. نو خلک خو داسې باچا غواړي چې هغه برابري. خو د زور ورسره و راغی په تاسو باندې مشر شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د دې سړي به هم خبره اورئ. قانون یې بیان کړی چې باچا دی او که غیر باچا دی هغه خبره به د چا نه منلی کېږي کومه خبره چې د شریعت خلاف وي. بس اوس چې موږ چاته دا خبره وکړو چې ګوره د مسلمانانو د باچا خلاف بغاوت نه کې، فساد به نه جوړې، وینې به نه تویې، غوغا مه جوړوه، بد امني مه راول. دا وي درباریان دي زارېږي زموږ د مولیانو نه وي، د خولې نه یې پشم رواني ټول کافران کې او یو پکې مسلمان پرې نه وي او روډ ته راوځي او غوغا او چغ. دې ته موږ حق پرست وایو. اوس باچا دا د الله لوی نعمت دی، خبره مې دا کوله. یوه شپه که باچا نه و که نه، یوه شپه مو ملک باندې باچا نه و. هسې تاسو سوچ وکئ چې یو ملک دی
او د هغې نه د یوې شپې دپاره باچا لرې کړی شو او خلکو ته یې ووایي تاسو آزاد یئ. په دې یو شپه کې چې به څومره فساد کېږي که نه او څومره تباهي چې په دې یوه شپه کې کېږي دا د دې باچا په موجودګۍ کې به 50 کاله کې نشي کېدی. که نه خبره زما غلطه؟ اوس دې ملک ته وګوره، الله دې دوی د امن برقرار ساتي. باچا دی، مشر دی، نظام دی، قانون دی، هر سړی په خپله لار سیده روان دی. تا سره څه ظلم زیاتې نه کوي، خو که ته کږېدې بیا دې راګیری. د امن په دې دی ځکه چې یو مشر دی او خلک د دې مشر خبره مني، اطاعت یې کوي، قدر یې کوي، عزت یې کوي. امن و امان دی. نو ځکه مسلمانانو اول مسله د سهل کوله د خلیفه، ځکه چې داسې خو نشي کېدی چې یو څو شپې دې تېرې شي او مسلمانان دې بې باچا پاتې شي. بله ده یعنې غټې مسلې به راځي، لکه اوس رسول الله وسلم وفات شو، مسلمانانو باندې په یو ځای کې حمله وشوه، نشي کېدی. دا مسله به څوک حل کوي؟ خلیفه به حل کوي، باچا به حل کوي، او باچا نشتی. په دې مدینه کې په خپله مسله راله، څوک به حل کوي؟ باچا به حل کوي، او باچا نشتی. نو ځکه هغوی اول دا مسله د سهل کړه د خلیفه دا مسله چې خلیفه به څوک وي. هغه به اوږده قصه ده. انصار راجمع شوي د مخکې نه په سقیفه د بنو ساعده کې، زه اوس هم مسجد نبوي سره خوا کې دی. هلته هغوی خپله مشوره شروع کړې ده چې خلیفه به څوک وي. صحیح بخاري کې دا روایت ته امام احمد هم راوړی دی. عمر بن خطاب رضی الله عنه وایي انصارو موږ سره د رسول وسلم په کور کې راجمع نه شو، یعنی موږ د رسول وسلم په کور کې مهاجرین هلته ناست دي، انصار کوم ځای کې راجمع شوي دي؟ په سقیفه کې راجمع شوي دي، او ټول راجمع شوي دي. او موږ د رسول وسلم په کور کې ناست یو سړی راغی او د دیوال نه اخوا ما ته یې چغه وویله چې اخرج الی یا ابن الخطاب، د خطاب زوی راوځه بهر ته. وی ما ورته چې اخوا شه فانا مشاغیل عنک، موږ ځان له مصروفه یو، دلته رسول وسلم پروت دی، ته یې راوځه. وی راته یې وی چې راوځه، لازم به راوځې. انصار په سقیفه د بنو ساعده کې راجمع شوي دي، او دا خبره ګوره داسې طرف ته روانه ده چې ستاسو او د دوی په منځ کې به جنګ راځي، نو دغې نه مخکې دا مسله حل کوي. لکه چې بیا به قریش بیا به انصاري مهاجرین او انصار. وی ما ابوبکر صدیق ته وی چې ابوبکر زه چې ځو په دې خپل ورونو پسې، په دې خپل ورونو پسې. اول د ته دا خبره وکړم، ګوره صحابه کرام انسانان وګورئ ښه، انسانان چې یو ځای اوسېږي دوی په منځ کې خبرې اوړي راوړي. د صحابه کرامو په منځ کې چې څه خبرې تلې راغلي دي یا شوي دي، هغوی په هغې باندې ښه پوهېدو او الله ورته بخلي دي. ما ورته صرف هغه خبره بیانولی شو، هغه قصه بیانولی شو، خو دا نه چې د یو د لاسه د بل سره بغض کوو، د هغه بل سره مینه کوو، د هغه سره حسد کوو، د سره کینه کوو. انسانانو د په منځ کې خبرې اورېدلې، هېڅ خبره نه ده. وی ما ورته چې ځو په دې خپل ورونو پسې. وی بس موږ روان شو. وی چې کله موږ روان شو نو په دې کې موږ سره 2 کسان میلاو شو، نیکان خلک، او د دوی نومونه داسې راغلي دي په سیرت کې چې د یو نوم عویم ابن ساعده او بلو معد بن عدي رضی الله عنهم، او دا دواړه په انصارو کې او دواړه د بدر په غزا کې هم شریک شوي دي، یعنې غټ کسان دي. نو هغوی راته قصه وکړه چې د قوم څه اراده ده. نو اول موږ نه تپوس وکړو چې چېرته روان یې تاسو ای مهاجرینو؟ وی موږ ورته وایي چې موږ روان یو په دې خپل ورونو پسې، انصاریانو پسې. وی راته وایي چې هغو خواله مه ځئ، خپله فیصله وکئ چې څه تاسو ته برابر ښکاري هغه وکړئ، او د هغوی خواله مه ځئ. وی ما چې نه، موږ به د هغوی خواله لازم شو. داسې نه شي کېدی چې موږ ځان له فیصله وکړو. چې موږ ورغلو په سقیفه کې ټول ناست دي. وإذا بين ظهرانيهم یا بين ظهرانيهم رجل مزمل،
او په دوی کې یو سړی په دې منځ کې ناست دی خو د ځان نه یې څادر تاو کړی دی. نو یې چې دا څوک ناست دی په منځ کې چې دوی وله دومره اوچت مقام ورکړی دی؟ وی راته یې وی چې سعد بن عباده رضی الله عنه ګوډ صحابي دی، د ده د ایمان او د دیندارۍ یو داستان دی نه ختمېدونکی. وی ما چې دله ښه چله څادر یې تاو کړی وي تبه ده پې. نو کله چې موږ کېناستو نو وي د هغوی یو کس ودرېدو، خطبه یې شروع کړه، تقریر یې شروع کړو، د الله حمد او ثنا وي. بیا وی چې اما بعد خبره دا ده چې نحن انصار الله عز وجل، موږ د الله د دین مرسته کوونکي یو، وکتیبة الاسلام، موږ د اسلام لښکر پاتې شوي او تاسو ای مهاجرینو زموږ نه یو ټولګی یئ، یعنې تاسو راغلي یئ. نو دلته تاسو نه په موږ کې یو ټولګی جوړ شوی دی او په تاسو کې څه خلک لګیا دي کوشش دا کوي چې زموږ نه دا خبره د مشرتیا والي او خپل طرف ته کړي. موږ ته دا پته لګېدلې ده. بس وی هغه دا خبره وکړه، عمر رضی الله عنه وی چې کله دی غلی شو وی ما اراده وه چې زه خبره کومه دې نه بعد وکنت قد زورت مقالة اعجبتني، او ما اویده دا خبرې کولې او ما په زړه کې داسې ښایسته خبرې تیارې کړې وې چې زه به دا خبرې کومه د ابوبکر صدیق په مخ کې. نو وی ما چې کله خبرې شروع کول غوښتو لکه تیارېدم خبرې ته ودرېدم، وی ابوبکر ما ته چې عیارس لږ ته صبر وکړه. او زما وی دا نه وه خوښه چې ابوبکر خفه کړم یا هغه غوسه کړم. نو ابوبکر صدیق خبرې وکړې، خو ابوبکر صدیق رضی الله عنه زما نه غوره او زما نه ښایسته خبرې وکړې. او وی کومې خبرې چې ما تیارې کړې وي هغه ټولې خبرې وي ابوبکر صدیق بغیر د تیارۍ نه وکړې، ما لا تیارې کړې او هغه بدیهي طور سره وکړې دقه شان، بلکې وي زما د هغې نه غورې وکړې تر دې چې غلی شو. خبرې څه وي؟ وی ابوبکر صدیق حمد او ثنا وی به وي چې ایها الانصار، ای انصاریانو تاسو چې د خپل ځان کومه خبره وکړه چې په تاسو کې کوم خیر پروت دی نو دا یقیني خبره چې په تاسو کې دغه خیر پروت دی. خو دا خبره یاده کوئ چې قریش په عربو کې د ټولو نه اوچت خاندان دی، د ټولو نه اوچت نسب دی، نو دا مشرتیا دوی کې پکار ده. یو روایت کې داسې هم راځي، امام احمد راوړی دی، وی ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمر بن خطاب وی چې څه فضایل د انصارو هغه ټولې بیان کړو. او وی ګوره ما د پیغمبر نه دا خبره اورېدلې ده، لو سلک الناس وادیا وسلکت الانصار وادیا سلکت وادي الانصار، که چرته دا ټوله دنیا په یو طرف روان شي او انصار په بل طرف روان شي، رسول صلی الله علیه وسلم وی زه به د انصارو په لار روان شم. او بیا وی سعد تا ته خو پته ده سعد کوم ځای کې ناست منځ کې ناست او ته به پیله او کمبلې د ځان نه تاو کړی. وی سعد تا ته خو پته ده رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې او ته وی قریش ولات هذا الامر، قریش د دې مشرتیا حقدار دي. ته ناست نه وي؟ سعد بن عباده لنډه خبره ختمه کړې وي صدقته، دا خو دې رښتیا وي زه راسم پاټیم نحن الوزراء وانتم الامراء، تاسو امیران من وزیران. خبره ختمه کړه، مشرتیا ستاسو شوه موږ سره وزارتونه شو. حباب ابن المنذر الانصاري رضی الله عنه راپاڅېدو، هغه پکې دا خبره وکړه چې انا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب منا امیر ومنكم امیر یا معشر قریش. زما مو اداره یې خوښه ده، داسې نشي کېدی چې صرف تی زمونږ طرف ته مشرتیا راشي، خو زما فیصله دا دی چې یو امیر به په موږ کې شي یو به په تاسو کې شي. دا اوس څو رایې شوې؟ دوه که درې؟ درې. څه څه دي؟ انصارو کې به مشرتیا وي، مهاجرینو کې به مشرانی وزیران به انصارو کې، او درېیمه رایې څه ده؟ یو امیر به د دوی یو به د هغوی. ابوبکر صدیق ورته وایي نه
دی حباب ته وی ولكن الامراء وانتم الوزراء، زمونږ د طرف نه به امیران شي مشران چې څوک مشر خلیفه کیږي، او ستاسو د طرف نه به وزیران شي. دغه ټیم کې زید بن ثابت الانصاري رضی الله عنه پاسېدو، اوس ناشنا خبره وکړه. زید بن ثابت وی خبره واورئ، زه به یو خبره وکړم اجازت ته ویې که وی رسول صلی الله علیه وسلم مهاجرینو کې او که انصارو کې او ټولو هغه مهاجرینو کې، نو یې پکار هم دی چې خلیفه په مهاجرینو کې په قریشو کې پکار دی. من ګورو د رسول صلی الله علیه وسلم مرسته کوونکي وو که نه او د الله د دین مرسته کوونکي وو یا وو، یو موږ به د دې نه بعد چې کوم خلیفه جوړ شو دا که مرسته کوونکي به او د الله د دین مرسته به کوو. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاسېدو وی جزاکم الله خیرا من حی یا معشر الانصار وثبت قائلكم والله لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم. الله دې تاسو له وی ښې بدلې درکړي، ښه خلک یې، درانه خلک یې، خو که د دې نه علاوه تاسو بله خبره کولی نو ما د سره په هغې اتفاق هم نه کوو. ګورئ ځکه چې دا خبره موږ ته پیغمبر کړې ده چې مشرتیا په قریشو کې. اوس ګوره ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته یعنی یو طرف ته خو مسله حل شوه، په څه حل شوه؟ امیر به په قریشو کې. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله دا خبره ختمه کړه او انصارو ومنله، نو بیا یې دا ووایي چې قد رضیت لکم احد هذین الرجلین، ما خو ستاسو دپاره دوه کسان غوره کړي دي، فبایعوا ایهما شئتم، چې کوم یو ستاسو خوښ یا سره بیعت وکړي. دوه کسان دي، دونه به خو خبره نه وړي. فاخذ بید عمر رضی الله عنه، د عمر رضی الله عنه لاسې ونیو او سره خوا کړ، وید ابي عبيده بن الجراح رضي الله عنه، بل طرف ته ابو عبیده ناست د هغه لاسې ونیو، او ابوبکر صدیق د هغوی په منځ کې ناست و. دا هغه سړی چې دی مشرتیا نه غواړي. ګوره یا دا سړی او یا دا سړی چې کوم یو ستاسو خوښ. عمر رضی الله عنه وی د ابوبکر ټولې خبرې په ما ښه ولګېدې، خو دا راباندې ډېره بده ولګېده، ډېره بده راباندې ولګېده. او وی که سټې رانه والی که نه، خو ما خبره کوله او کوله، دا کېدی نه شوه چې زه په داسې قوم باندې امیر شم او خلیفه شم چې به وکړي ابوبکر صدیق. دا نه شوه کېدی. داسې وګوره هغوی د یو بل قدر او احترام کوو. ځکه زه تاسو ته وایم چې خپل زړونه موږ له پکار دي صحابه کرامو ته خپل زړونه صفا ساتو. هغه وروڼه وو، هغه د یو بل ملګري وو، د یو بل سره ګوره دلته اوس د هغوی د یو بل سره خبر راغلی ده، حل شو. خو چې ما ورته د دې په بنیاد راولګو او دا وایو چې نه انصارو له پکار و چې داسې کړی وی، مهاجرینو له پکار و چې دا یې ویلی وی، ابوبکر له پکار و چې سعد ته پکې دا ویلی وی. زما او ستا دې کې څه کار دی؟ یو قوم دی الله بخلی دی جنت ته تلي. عمر رضی الله عنه چې کله دا خبره وکړه که نه، چې ویې کړه خبره، او عمر رضی الله عنه وکثر اللغط وارتفعت الاصوات. هلته ابوبکر صدیق څو کسانو خو؟ دوه، عمر، ابو عبیده. او د خلکو په منځ کې شور شګرب شو، یعنی خبرې روانې شوې، یاره دا عمر به مشر کړو، ابو عبیده ښه دی، نه دا داسې او دا داسې. سقیفه کې یو غوغا جوړه شو، شور جوړ شو. او زه ویرېدم ومې چې دا خبره ګډه وډه نه شي. نو ما ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته چې تاسو د خپل لاس لږ راکړئ ما، وی هغه چې لاس را مخکې کړو او ما به ګیلاس کېښودی چې ما بیعت وکړو، راځئ بیعت کوئ، دا سړی به خلیفه شي. خبره ختمه کړه بغیر مشورو نه، بغیر لاس را مخکې که ته هغه لاس مخکې چې څه وایي چې لاس یې ور مخکې لاس یې به کېښود، وی ما بیعت وکړو، راځئ بسم الله کوئ. فبايعه المهاجرون والانصار، مهاجرین هم ټولو بیعت وکړو او انصار هم ټولو بیعت وکړو. یو روایت کې داسې راځي چې کله دا شور ډېر شو که نه، نو عمر رضی الله عنه پاڅېد وویل ای خلکو ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس؟ تاسو دا خبره معلومه ده کنه چې رسول صلی الله علیه وسلم ابو بکر ته ویلو چې ته د خلکو امامتي وکړه مانځه کې، خو ته موږ ته معلومه ده. وی فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ نو په تاسو کې کم سړی په دې راضي دی چې د ابو بکر نه مخکې شي؟ انصار وی ټولو نعوذ بالله ان نتقدم ابا بکر.
دی خبرې نه موږ پناه نیسو په الله پورې چې موږ د ابوبکر نه مخکې شو. الله دې نه کړي چې موږ د هغه کس نه مخکې شو چې هغه الله او د الله رسول مخکې کړی دی. بس خلکو بیعت وکړو. خو دا خبره یاده کوي اوله کې او اخره کې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه هرس ته خلافت چرته هم نه دی کړی. دلیل به څه دی؟ یا به عمر شي یا به ابو عبیده شي. امام احمد یو روایت راوړی په المسند کې چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه تپوس شو د دې بیعت په باره کې چې دا څه قصه وه، نو هغه د ټول تفصیل بیان چې انصارو دا وي، مهاجرینو دا وي، عمر دا وي. او ما دا بیعت په دې قبول کو، ګوره، او ما دا بیعت ولې قبول کو؟ تخوفت ان تكون فتنه، یریدم داسې نه چې فتنه جوړه شي، بله غټه مسله په امت کې جوړه شي، نو د هغه یرې نه مې هغه بیعت څه کو؟ هغه مې قبول کو. او ځکه یو روایت کې داسې راځي ښه واضحه، ابوبکر صدیق چې کله خلیفه شو یو خطبه کړې وه، یو ټوټه پکې دا وه: ما كنت حريصا على الامارة يوما ولا ليله. زه ګورې په ما داسې شپه چېرته نه ده راغلې چې ما پکې د دې مشرتیا سوچ کړی، په ما داسې ورځ نه ده راغلې چې ما پکې د مشرتیا سوچ کړی. ولا سألتها في سر ولا علانیه، او نه مې چېرته په پټه د الله نه غوښتلې ده دا مشرتیا، او نه مې ښکاره غوښتلې ده الله نه. او دا به راتله هغه ليقضي الله امرا كان مفعولا، دا الله لیکلی و په تقدیر کې، او الله غوښته چې ابوبکر صدیق مسلمان عفوا د مسلمانانو خلیفه شي او امیر شي. لږ ساعت مخکې ما هغه حدیث ووایي که نه چې رسول صلی الله علیه وسلم عایشې ته وایي چې خپل رور راوله او ابوبکر راوله، ځکه چې الله او مؤمنان دقه سړی مشر غواړي، او هغه څوک دی؟ هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه. بیا د هغې نه بعد عام بیعت وشو، دا خو خاص دی، خاص په دې دی چې څه کسان دي محدود، او پټ بیعت وشو، ښکاره خو نه دی شوی. دا سقیفه بنو ساعده کې چې کله دوی را جمع شوي دي او دا بیعت وشو، نو دا د پیر ورځ وه، په کومه ورځ چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، دا مکه ورځ ده. سحر لا چې د منګل ورځ وه، خلک را جمع شو په جومات کې. انس بن مالک رضی الله عنه وی کله چې سقیفه کې بیعت وشو، سحر له بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی، په منبر باندې کېناستو د رسول صلی الله علیه وسلم په منبر باندې. نو اول عمر ودرېدو، خبره یې شروع کړه. نو څه ووي؟ حمد او ثنا یې ووي. بیا یې ووي: ایها الناس، ای خلکو، إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت. پرون ما یو خبره کوله تاسو ته، پرون څه خبره ده کړې وه؟ نه دی مړ، او که چا ووایي چې مړ دی نو زه به ترې سر ووهم، او زه به له خپې لاس مات کړم، او زه به داسې وکړم او دغه. هغه تللی موسی علیه السلام په شان د خپل رب سره ملاقات کې، بیا به راشي. وما وجدتها في كتاب الله، خو زما دا خبره ګورې چې د الله په کتاب کې نه وه. ګورې ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، او نګوره پیغمبر ماته دا خبره کولې وه. ولكني قد كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، خو زما دا ارمانو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې دنیا کې موږ سره وي، ځکه ما دا خبره کړې. دې کې یو فایده د عمر رضی الله عنه په شان سړی وایي زما دا خبره ګوره قرآن او حدیث کې نه وه. خیال هم دی که نه دی؟ او دی بعضو ته دا خبره دومره ګرانه شي چې داسې ووایي چې زما نه غلطي شوې وه. عام سړی چې ګیرې پرېښودي، صرف ګیرې په مخ وي، دی به راضي نه کې په دې چې دی ووایي چې زما دا خبره څه وه؟ غلطه وه. بیا مولوي صاحب په دې راضي کول، الله والا نه، الله والا علما، هغوی ته دا خبره هېڅ ګرانه نه ده، هېڅ ګرانه نه ده. ما دې وخت کې ورځو کې د الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله یو اډیو درس اورېدو، د هغه کتابونه زه ډېر ګورم او درسونه یې ډېر اورم. ډېر یو محقق د امت یو لوی عالم و، صرف د یو علاقې نه و، د یو ملک نه و. نو سوالات و جوابات و نشست، نو هغه یو شاګرد ورته وایي چې شیخ تاسو
چې نن کومه خبره دی درس کې وکړه د کتاب شرح کې تاسو مخکې یو پیر دا خبره داسې کړې وه خو زه په هغه ټیم درس کې ناست هغه ورته یې صدقته ما داسې کړې وه خو بیا ما ته پته ولګي چې زه په هغې کې خطا یم هغې کې زما دلایل وایي داسې مضبوط نه وو اول وی زما دغه رای وه ما دغه یو څو دلایلو ته کتو خبره مې مضبوطه نه وه نو هغه خبره ما پرېښودې ده هغه کمزوري او هغه غلطه خبره اوس دا دی دا کومه چې نن ما تاسو ته بیان کړه دا د مسلمان شان دی خو زموږ د پښتنو یو ذهن جوړ شوی دی هغه څه خبره چې دې وکړه ودرېږه او بله ده وایي دا څنګه عالم شو چې خطا شو دا اوس ګوره ښه عجیبه خبره لکه اوس که زه تاسو ته داسې ویم چې یاره زه پرون خطا شوم نو چې پرون خطا شوی نو بیا په منبر څه کوي چې ناستي دا زموږ خبرې دي عالم انسان دی کله دې تحقیق وکړي خو تحقیق کې ځي ته ونه رسي کله خبره ته یېره شي کله غوسه کله خپه کله تی خبره یېره شي کله خبره ورته معلومه نه وي په علم کې د سره یي نه نو که چېرته یو عالم تاسو ته دا ووایي که نه دا یاده کوي چې زه پوخا چې دا کومه مسله ما بیان کړې زه پکې خطا ومه صحیح دا ده نو دا عالم مضبوط راونیسه ولې چې دې درته کمې بیانوي نو هغه به راته دې یقیني په تحقیق سره بیانوي ځکه چې تا ته یې نن دا ووایي چې زما هغه مسله غلطه وه دلیل یې به دی چې دا سړی لټون کوي او تحقیق کوي ها وی ما پرون خبره کړې وه خو ګورې هغه د الله په کتاب او د پیغمبر په حدیثونو کې نشته او وی که محمد صلی الله علیه وسلم وفات شو دنیا نه لاړ فإن الله تعالی قد ابقى فیکم کتابه د الله کتاب ګورېشتي الله کتاب نه دی تللی هغه کتاب چې د دغه کتاب په دغه کتاب باندې الله خپل پیغمبر ته لار ښوولې وه هغه کتاب خو یې موږ سره شتي نو که دا کتاب تاسو مضبوط راونیو نو په حقه لار به روان شي په کومه لار باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تللی دی او الله تاسو ټول را جمع کړي یې په تاسو ټولو کې په غوره کس باندې دې لفظ ته ګورئ الله تاسو ټول را جمع کړي یې په تاسو ټولو کې په غوره کس باندې صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم ثاني اثنين اذ هما في الغار دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګری په منبر باندې ناست د غار ملګری دی ډېر حقدار دی چې دی زموږ مشر شي فقوموا فبايعوه نو پاسې بیعت ورسره وکئ فبايع الناس ابا بکر بیعة عامه نو خلکو ټولو عام بیعت وکړو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره اولنی بیعت چې هغه څه خاص دا اوس څه دی عام چې کله بیعت ختم شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو ناشنا خطبه وکړه په منبر ناستو بیا ودرېدو حمد او ثناء وی به وی ایها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم زه په تاسو باندې مشر کړی شوم خو ګوره زه تاسو کې غوره نه یم دا عاجزي ده نور دا داسې واضحه ده لکه څنګه چې نور سړي ته ښکاري چې ابوبکر صدیق په دغه ټولو کې غوره و دې ته عاجزي وایي ما دیو کتاب کې دا خبره کتلې او ډېره ناشنا وی تاج المروءه هو التواضع دیو علم دا خبره کړې وی د سړیتوب تاج نه دی تاج د سړیتوب تاج هغه عاجزي ده یعنې که ته دا وایې چې ما کې سړیتوب راشي نو تاج د سړیتوب هغه څه دی هغه عاجزي ده که ځان کې ته ډېرې د سړیتوب خبرې راولې او عاجزي ده پکې نه وي که نه تا سړیتوب لا بین کړی هم چېرته نه دی سړیتوب خو وایي څه ته عجزۍ ته عجزي او ذلت کې فرق دی یو ځان ذلیله کول دي یو عجزي کول دي یعنی ځان غټ نه شمارل دي ابوبکر صدیق غوره نه خو وایي زه ګوره تاسو کې غوره نه یم فإن أحسنت فأعینوني که ما ښه کار وکړو نو تاسو به زما مرسته کوئ په ښه کار کې وإن أسأت او که زه خطا شم فقوموني نو ما ته به نیغه لاره ښایئ که زه خطا شم
ما ته به نیغه لاره ښایي. دې ته عاجزي وایي، دې نه خوا بله څه عاجزي ده. الصدق امانه، رښتیا ویل امانت دي. والكذب خیانه، او دروغ خیانت دي. والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرد له حقه إن شاء الله. او کمزور پتاسو کی زما پنی زورور دی چې زه حق داغه روالم، داغه زورور نه چا چې ته اخیستی دی. والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. او پتاسو کی زورور ګوره زما پنیز کمزور دی، حق به تیزر عالم معنی چې زما د پاره ګوره کمزور او زورور نشتی. هغه کمزور چې ځان ته کمزور وي چې حق خوړی شوی دی وایي هغه ګوره زورور دی زما پنیز. ولې زورور دی؟ ځکه چې حق به ورته میلاویږي. او کم ته چې تاسو زورور وایي او حق خوړلی دی وایي دا زما پنیز ګوره کمزور دی، ځکه چې دنه به زه دا حق راغلم دا ورته نه پرېږدم. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. او دا یاده کوي کله چې یو قوم جهاد د الله په لار کې پرېښودی دی الله رب العزت ذلیله کړي دي. ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. او کله چې یو قوم کې فحاشي عامه شوې ده په هغه قوم باندې الله مصیبتونه او سختې راوستي دي. ډېره د سوچ خبره ده که نه چې کله قوم کې فحاشي عامه شوې ده الله رب العزت پې سختې راوستي دي. خیالم چېرته زمونږ قوم او زمونږ خلکو ته لاړ نه شي که نه موږ پاک یو نشته فحاشي چې بیا تپوس چېرته ونه کوي ګورې ښه چې ولې زمونږ دا حال دی. جواب د ابوبکر صدیق په خطبه کې دی چې کله یو قوم کې فحاشي عامه شوې ده رب العالمین په دې خلکو سخت یو عذابونه راوستي دي. اطیعوني ما اطعت الله ورسوله. زما خبره به منئ چې څو پورې زه د الله او د الله منم. وفإن عصيت الله ورسوله، وكما د الله او د الله د رسول نافرماني وکړه کنه فلا طاعة لي عليكم، بیا به زما خبره نه منئ. دا دین دی چې خبره زما د شریعت برابري منئ، چې زما خبره د شریعت خلاف هغه به نه منئ. او دا څوک دی؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه. او چې کله موږ بیان کې ووایو چېرې د یو عالم خبره که د قرآن او حدیث خلاف راشي نو نه به یې منو، خلک را پسې سره شنه شي. اوه مولوي صاحب، د مولوي صاحب خبره به نه منلی کي. دا ابوبکر صدیق دی، په امت کې پوهه سړی دی، د تقوادارو امام دی، د دیندارو امام دی، د علماو امام دی. هغه وایي چې کله زما خبره کې د الله او د الله د رسول د خبرې خلاف ورځي نو ګوره زما خبره به نه منئ. او بدې طریقې سره بیعت شو، عام بیعت شو. اوس دلته یو دا مسله یاده کوي، شیعګان یو نقطه ډېره ګرمه ګرمه دلته راوچتوي، وی علي بن ابي طالب او زبیر بن العوام بیعت نه دی کړی ځکه چې هغوی خفه وو. خفه ولي وو؟ هغوی به څه وي، یعنې شیعګان به څه وي چې دوی ولې خفه وو؟ یعنې حقدار د خلافت علي رضی الله عنه. اوس دا واورئ، هغوی بیعت کړی دی. امام حاکم دا روایت راوړی په صحیح سند سره ابو سعید الخدري رضی الله عنه وایي وی کله چې ابوبکر صدیق بیا په منبر کېناستو د بیعتونه وشو فلم یرا علیا، نو علي پکې ونه لیدو. تپوس وکړي وایي علي چې شو؟ نو بعض کسان د انصارو نه پاسې ولاړو علي رضی الله عنه راوستو. نو ابوبکر ورته ابن عم رسول الله صلی الله علیه وسلم وختنه، ای د پیغمبر د تره زویه، ای د هغه زومه، لکه لورې پې واده ده کنه. اردت ان تشق عصا المسلمین، د مسلمانانو د جماعت نه وځي که څنګه خلاف ورزي کې؟ هغه ورته لا تثریب یا خلیفة رسول الله. اول ټکي نه لا بیعت نه دی کړی ښه، نه 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 وی کېدی نه شي یا خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم، ای خلیفه د الله د پیغمبر. فبایعه، نو بیعت یې ورسره وکړو. بیا یې زبیر ونه لیدو. تپوس یې وکړو، خلکو راوستو ورته وی ابن عمة رسول الله صلی الله علیه وسلم، ای د پیغمبر د ترور زویه، د مسلمانانو د جماعت خلاف ورزي کوې که څنګه؟ هغه وی نه نه،
یا خلیفة رسول الله او هغه هم بیعت وکړو. نو دا خبره هغوی چې یاره دا دوه پکې نه وو ځکه چې دوی خفه وو. ها داسې راځي یو روایت کې چې علي رضی الله عنه او زبیر وی ما غضبنا. اوس سوال دا دی چې دوی په دغه بیعت کې ولې نه وناست؟ بیا هم زړه ته سوال راځي که نه چې سیده موږ خو په دې پوه شو چې دا راوستی شوي دي، خو دوی د اول نه ولې نه وناست؟ کیدای شي په دې هم څوک دوکه کړي چې وګوره دوی خو ناست خو نه وو خو راوستی شو. نو هغه په خپله جواب کوي علي او زبیر رضی الله عنهما وی ما غضبنا الا لأننا اخرنا عن المشوره. موږ دواړه ولې خفه وو؟ ځکه چې سقیفه کې چې کومه مشوره شوې ده نو موږ پکې نه وو، موږ ته چا نه دي ویلي. انسان دی بیا هم زړه ته غصه ځي راځي که نه ما تاسو ته ونیي صحابه کرام انسانانو. نو بیا علي رضی الله عنه څه وویل او زبیر وإنا نرى أن أبا بكر أحق الناس بها. من که مشوره کې ناست وی که نه نو مشوره کې موږ دغه مشوره ورکوله چې ابو بکر ټول نه حقدار دی. وإنه لصاحب الغار، دا خو د غار ملګری دی. وإنا لنعرف شرفه وخبره، د دې سړي عزت د ده شان د ده شوکت د ده قدر موږ ته معلوم دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی و او دی امام کړی موږ ته پته و. دا روایت امام ابن کثیر په بدایه او نهایه کې راوړی دی. نو که چېرته څوک هم په دې دوکه کوي چې دا دواړه خو په دغه ټیم نه وو نو وجه د هغې څه وه؟ لږ ډېر خفګان یې زړه ته په دې راغلی دی چې دوی په هغه مشوره کې نه وو ناست. او هغو په خپله وایي که موږ ویم نو زمونږ رایې دغه وه چې ابوبکر به مشر کېږي. خو بیا عام بیعت وشو، علي رضی الله عنه پکې موکو او زبیر بن العوام موکو رضی الله عنهما. انشاءالله را روان بیان کې به بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بعض کارونه ذکر کوو چې هغه په خپل خلافت کې کړي. الله سبحانه وتعالی دې موږ د صحابه کرامو په نقش قدم روان کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ د دغه دیندارو نیکانو خلکو سره په جنة الفردوس کې یو ځای کړي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.